د دینی لوی عالم مفتی منیر شاکر وژنه په پاکستان کې د هغه مهال په پاکستان کې ووژل شو چې مازدیګر او د پاکستان اورملې ساحه کې چې د اورملې تانه هلته موجوده ده پر مفتی منیر شاکر برید شوی و. داسې ویل کېږي چې پر ده چاودنه شوې وه او بعد د چاودنې نه دی وهیم ټپي شوی و او بعد د هغې نه هغه شفاخانې ته انتقال شوی خو بعد د څو لحظو نه له بده مرغه دا خبر نشر شو چې استاد مولوي محمد منیر شاکر مو له لاسه ورکړ. موږ ته په واټساپ باندې دمکې میلاو دي. موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لیږلې ده. هغه مخکې لیږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لیږلې ده. کېدای شي هغوی مخکې لیږلي یا کېدای شي نه یې لیږلي ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. مایي ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده که لس ټوپک وي شل ګرځوه او که شل وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکی راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کېږي، خلک یې بې نقاب کوي. دا سازش روان دی دا سازش روان دی. بل طرف ته زما حکمران طبقه د دهشتګردو ملګرې دا ما ورته بېوسلي کوي. کوم ځای باندې چې زما ګاډی ورشي پولیس ترې راتاو شي چې تاسو ته چا اجازت درکړی دی چې تاسو د اسلحه ګرځوئ؟ نو زه چې کوم افسر له اجازت نه ورغلی یم ما له هغه اجازت نه دی راکړی زه یې غولولی یم. زه عتیق شاه ایس پي له ورغلی وم چې د اپریشن ایس پي وکړه چې شی و ډېر خوږ سړی و ډېرې قدرمنې خبرې کړي خو دوکه کړی یم. ما له نه لایسنس جاري کړی دی. دی د قرآن و قسم وخوري که د زما په لایسنس قدرې دستخط کړي